مخکې سلابه یو مخکې تازه خبر پاکستانی پوځیانو پر افغانانو ډزې کړي او 6 تنو ته مرګ ژوبله اړولې. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. خبریال میرویس افغان د دې ویډیو خپرولو سره لیکلي پاکستانی سرحدي ملیشو 6 افغانان وویشتل. د طالبانو استخباراتي چارواکو راته ومنل چې پاکستانی پوځیانو د زابل ولایت د شملزو ولسوالۍ د بادینی ښارګوټي ته څیرمه پر ډیورن کرښه د افغانان په نښه کړل چې په نتیجه کې 2 کسان شهیدان او 4 نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت رسما پټه خوله دي، دوی په اساني د پاکستان د ظلم خلاف خبره نه کوي. د پیښې قربانیان د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي چې طالبانو د څرخي الوتکې په مټ انتقال کړل. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.